که په ژوند کې د دغو لاندنیو جملو ویلو ملګری یا ملګرې لري ته نیکمرغه یې ته باید شکر وباسې. اول ولې خفه یې څه ستونزه لري؟ دوم هیڅ تشویش مه کوه زه در سره یم. دریم دې کار ستونزې ته په ګډه د حل لاره پیدا کوو. څلورم ستا عزت زما عزت دی او ساتنه یې فرض ده. پنځم څه دې په کار دي نن ستا لاس بند دی زه خوشته یم. یو ملګری دې وي خو رښتینی دې وي. همدا ژوند دی دا هم حقیقت دی چې نن سبا د رښتیني او باوجدانه انسان موندنه خورا سخت کار دی خو شتون لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری رفتی تو که میدونستی اگه نباشی نفسم میگیره اصلا حالم خوش نیست.